زمونږ بعضې ملګري وایي د ډوډۍ په دعا کې لاس پورته کول شته که نه. اکثر موږ نه هم خلک پوښتنه کوي، دا موضوع ډېره راځي. دا موضوع ډېره راځي. نو دغه ملګري چې ډوډۍ کې لاس پورته کېدل په دې دعا کې نه وایي، اصل کې دوی دعا تعریف د دوی نه هیر دی. سنن ابي داود کې روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی المسألة ان تقنع یدیک حذو صدرک. دعا دی ته وایي چې ته لاس پورته کې تر سینې پورې. نو دا لاس پورته کېدل تر سینې پورې دا په دعا په حقیقت د دعا کې داخل دي، په حقیقت د دعا کې دا داخل دي. دیو جن یو عالم د امام نووي ورته وایي، هغه یو کتاب لیکلی دی المجموع شرح د مهذب، هغه په 3 جلد کې روایات را جمع کړي دي په دې مسله باندې چې دې ځکه حضور دعا کړي د لاس پورته کړي، دلته دعا کړي د لاس پورته کړي. هغه وایي ما ته خو په کار دا و چې ما یو حدیث ویلی وی هم کفایت کو، لیکن دا دومره احادیث مې ولي ووی وی د هغې مقصد دا دی چې ډېرو خلکو نه ما داسې اورېدلي دي، داسې مې اورېدلي دي چې کوم ځای کې په حدیث کې دعا کې لاس پورته کېدل راغلي دي نو هلته لاس پورته کېدل شته، او کوم ځای کې چې په حدیث کې دعا کې لاس پورته کېدل نه دي راغلي هلته نشته. وی داسې نه ده، هره دعا چې د مونځ نه خارجی، هره دعا چې د مونځ نه خارجی په کار دا دی چې سړی په هغې کې لاس پورته کړي. کومه دعا چې په مونځ کې ده نو په هغې کې لاس پورته کېدل ځکه نشته چې بنا د مونځ په سکون باندې ده، دا په آرام باندې ده. نو مونځ کې چې کومه دعا ده نو په هغې کې به لاس نه پورته کوي، او په دغه کې چې دعا ده مونځ نه ایبان دی نو په هغې کې لاس پورته کېدل شته.